تاسو به ډېر عام سړکونه لیدلی وي چې ساده صفا او آرامه وي، خو آیا تاسو کله داسې سړک لیدلی چې اسمان ته رسیږي یا د غرونو ترمنځ د داسې پیچیو لارو نه تېرېږي چې یوه وړه تېروتنه هم ژوند اخلي؟ نن موږ تاسو یو داسې دنیا ته بیایو چې پکې یونیک، خطرناک او برید ټیکنګ روډز شامل دي، چېرته چې هر موډ یو نوی راز لري او هر لړوالی یو نوی خوب راپاڅوي. نو ویډیو در سره تر اخره حتما وګورئ، ځکه چې په اخر کې به موږ تاسو ته داسې سړک وښیو چې نه یوازې د نړۍ موسټ انسول روډز څخه شمېرې کېږي، بلکې ورته دوبی ډرون ویو هم ویل کېږي. نو دوستانو راځئ چې لومړی خبر وکړو د چین د داسې حیرانونکي سړک په اړه چې څومره ښکلی دی او هومره هم خطرناکه دی. د دې نوم ګولینګ ټنل روډ دی او دا سړک د چین په یو کوچني کلي کې د غرونو ترمنځ واقع دی. تاسو به یقین ونه کړئ چې دا سړک د کوم ماهر انجینیر یا حکومتي پروجیکټ له لارې نه دی جوړ شوی، بلکې دا سړک یوازې د 1400 ځایي کلیوالو د خپلو لاسونو په زور جوړ کړی دی. دوی یوازې دا هدف درلوده چې له خپل کلي نه ښار ته په اسانۍ سره لاړ شي. هغوی نه کوم هیوي ماشینز استعمال کړي او نه موډرن ټولز، بلکې لاسونه یې وکارول، غرونه یې وچندل، ډبرې یې ماتې کړې او د دې منځ نه یو سیکرټ ټنل جوړ کړ. د دې سړک خاصیت دا دی چې د مکمل کارور روډ دی، یعنې هره برخه یې لکه یو موډ دی چې پرې تګ هر چاته ممکن نه دی. د سړک له بلې خوا لوی لوی سوراخونه جوړ شوي ترڅو څوک چې پرې تېرېږي د غرونو منظر هم وګوري. خو یاد ولرئ څومره چې دا منظر ښکلی دی او هومره هم خطرناکه دی، ځکه یو لحظه بې احتیاطي هم تاسو زرګن فوټه زوره کندې ته بولی شي. دا سړک په حقیقت کې یو ژوندی ثبوت دی چې که انسان اراده ولري نو غرونه هم پرې کولی شي. ګولډن ټنل روډ یوازې یو سړک نه دی، بلکې دا د هغو 1400 کسانو د سخت کار، جرأت او عقل یو شاکار دی چې پرته له کوم ټیکنیکل سکلز نه یو خوب په حقیقت بدل کړ. کله چې تاسو د دې سړک ویډیو وګورئ نو ستاسو سترګې به د حیرانتیا نه خلاصې پاتې شي. دا سړک د نړۍ موسټ یونیک او موسټ ډینجرس روډ څخه یو دی او چې څوک یې وویني یوازې یو لفظ یې له خولې راوځي، امیزنګ. ګرانو دوستانو اوس خبره وکړو د داسې سړک په اړه چې نړۍ په کچه ورته د ډیت روډ ویل کېږي او دا سړک دی ینګس روډ چې د بولې یا د غرونو ترمنځ موقعیت لري. د دې سړک خاصیت دا دی چې څومره لوړ دی او هومره هم ډیډلی هم دی. تاسو به حیران شئ چې دا سړک 15000 فوټه په لوړوالي کې واقع دی، یعنې داسې لوړ چې هلته اکسیجن هم کم شي او هلته موټر چلول یو خوب نه بلکې یو خطرناک ازموینه ده. د دې اوږدوالی تقریبا 40 کیلومتره دی، خو د 40 کیلومتره د مد له خولې له تېرېدو سره برابر دی. د دې سړک تر ټولو ویرونکې خبره دا ده چې د دواړو خواو نه کوم حفاظتي بیرر شته، نه دیوال، نه سکیورټي ارینجمنټ. که لږ هم موټر بیلنس خراب شي یا چلوونکی یو واړه تېروتنه وکړي نو سیده زر فوټه جوړې کندې ته به غورځېږي، هلته نه بیرته راتګ ممکن دی نه ژوندي پاتې کېدل. همدا وجه ده چې ځینې خلک دې ته ډیت روډ نوم ورکړی دی. په دې سړک کې ځای ژورې کندې دي، تیز موډونه او داسې ځایونه دي چېرته چې خاوره دومره نرمه ده چې لږ وزن هم پرې شي نو لاندې نستی شي. خو حیرانتیا دا ده چې سره له دې هر څه هره ورځ دلته موټر، بسونه، خطي له لوی لوی ټریکس هم تېرېږي، ځکه دا د دې سیمې یو عام روډ دی. خو چاته چې د دې لارې سفر کول لازم شي دوی لپاره دا یوازې یو سفر نه دی بلکې یو کنګروس ایکسپیرینس وي. هلته داسې احساس کېږي لکه موټر د کولډز ترمنځ روان وي او لاندې یوازې ژورت دره وي. هلته د ژوند او مرګ ترمنځ یوازې د سټرنګ فاصله وي او همداسې د سړک نه د نړۍ له موسټ ډینجرس روډ څخه یو انفورجیټیبل روډ جوړوي. ګرانو دوستانو اوس چې کوم سړک ته اشاره کوو هغه د هندوستان مشهور لیمنلی هایوی دی چې نه یوازې د انډیا بلکې د نړۍ له موسټ ډینجرس او موسټ های الټیټډ روډ څخه ګڼل کېږي. دا هایوی د هندوستان د سیمې د لکه او مین ویلي سره نښلوي. د دې اوږدوالی تقریبا 425 کیلومتره دی، خو د اوږدوالي نه زیات خطرناک شی لوړوالی دی چې له 14000 فوټه نه هم زیات دی، یعنې داسې لوړ ځای چیرې چې اکسیجن کمه، هوا تیزه او موسم هر لحظه بدلیدونکی وي. د مینلی هایوی تر ټولو لویه ستونزه ده دا چې لاره یې نه یوازې تنګه ده بلکې ځای ماته شوي هم ده، نه د غرونو ترمنځ تویږي راتویږي. دا سړک اکثر وخت انسایډلس واورې او بارانونو له وجې بند شي چې په دې لارې موټر چلول د یو عام ډرایور کار نه دی. هره لحظه باید په هوښیاره تېرې شي ځکه یو وړه غفلت هم موټر سلګونه فوټه ژورې کندې ته غورځولی شي. په دې سړک باندې داسې ډېرې پیښې شوي چې په اورېدو سره انسان لړزېږي. چېرته بسونه کندو ته لوېدلي، چېرته ټرکس واورې لاندې بند شوي او چیرې مسافر ټوله شپه ساړه کې یخېدلي. خو سره له دې هر څه دا هایوی د ټرانسپورټ او تجارت لپاره ډېره مهمه لاره ده او هره ورځ سلګونه خلک تېرېږي راتېرېږي. د حیرانتیا خبره دا ده چې دلته منظرې دومره زړه راښکونکې او فطرت نه ډک وي چې خطره سره هر کال زرګونه خلک د سړک سفر ته راځي. د دوی وینا دا وي چې په دې سړک ډریون د ژوند یو داسې تجربه ده چې هېڅکله هېرېدلی نه شي. نو ګرانو دوستانو په اخره کې خبره کوو د داسې سړک په اړه چې یوازې د نوم اورېدنې هم بدن ته لړزه ورکوي. دا دی د جیمز ډلټن هایوی چې په الاسکا کې واقع دی او د نړۍ تر ټولو خطرناکو یوازینیو او واورینیو سړکونو څخه یو شمېرل کېږي. ظاهره دا سړک یو عامه لاره ښکاري خو حقیقت کې
د داسې ټریپ ته چې کڅوک پکې بند شي نو وتل تقریبا ناممکن شي. د جیمز ډیلټون های وی خاصیت دا دی چې دا د شدید واورین سیمو نه تیریږي. هلته د حرارت درجه کله ناکله 20 سانتي ته هم راښکته کیږي. تصور وکړئ دومره چې د موټر بیټري هم پریزه شي او ساه اخیستل هم مشکل شي. تر دې هم زیات خطرناک ده چې د دې سړک په اوږدو کې 200 میله پورې نه کوم پټرول پمپ شته او نه کوم هوټل شته. یعنی که موټر خراب شي یا څوک بند شي نو مرستې ته رسیدل کېدای شي څو ورځې وخت ونیسي. د دې آیس روډ هم ویل کیږي ځکه چې دلته هر وخت یخه واوره پرته وي. کله چې سخت واوره وریږي نو دا سړک دومره پوښتل شي چې د مینټینس ټیم هم هلته د ورځو نشي رسیدلی. همدا وجه ده چې خاطر ډیر ماهر ډرایوران هم د دې سړک نه ویریږي. یوه لخته به احتیاطي یو عام ټایر پنچر یا پیول ختمېدل د ټول تاسو د مرګ په لوري بولی شي. خو دوستانو د هر څه اورېدل سره په جیمز ډیلټون های وی هر ورځ یو انداز ټرک او خاصتا هغه هیوي ماشین چې اویل پیټس ته سامان وړي تګ راتګ کوي. ځکه دا سړک د سنغې نړۍ لپاره د ملا د تیرېدو حیثیت لري. او هر څوک چې دا سفر کوي هغه پوهیږي چې دا یو عادي ډرایور نه ده بلکې دا یو داسې سفر دی چې انسان ته ژوند بدلوي. نو دوستانو که تاسو واقعا پوهېدل غواړئ چې د قدرت طاقت د تنهایي ویره او د سړی شدت څه شی دی نو جیمز ډیلټون های وی تاسو ته دا ټول ښیي. نو ګرانو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. امید کوم چې تاسو به خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو در سره لایک کړئ. په چینل نوي یاست چینل در سره هم سبسکرایب کړئ او خپل نظر یې راته په کمنټ کې ضرور کړئ. انشاءالله په یو نوې ویډیو کې به سره بیا ملاویږو. اوس ماته راکړئ اجازه د لوی الله په امان.